بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري به ښه وي. مایکروسافټ ورډ ته رالمه. تېر درس کې مو فایل ټیپ زده کړو. دې کې به انشاءالله هوم ټیپ نه سټارټلو. هوم لکه څرنګه چې د نوم نه معلومیږي هوم کور ته وایي. دا داسې یو ټیپ دی چې په دې ټیپ کې موږ سره د یو کتاب په اړه باندې چې کله موږ یو کتاب لیکو، ویکیبلري لیکو، نیوز پیپر لیکو، خامخا به موږ له دغه کور کمانډ څخه دغه کور ټیپ څخه داسې 2-3-4 کمانډز خامخا استعمالو. لکه فار ایگزامپل بولډ دی ضرورت راځي، ایټالیک، فونټ سټایل دی، سایز دی، ډیزاین دی، رنګ دی وغیره. دارنګه پیراګراف په اړه کوم معلومات دي، سټایلز دي. یعنی خامخا به موږ د هوم ټیپ څخه 2-3 کمانډز استعمالو، ځکه دې ته وایي هوم. هوم معنا کور. هوم کې به سره مختلف قسمه ګروپس دي، لایک کلیپ بورډ ګروپ دی، فونټ ګروپ دی، پیراګراف دی، سټایلز دی. زه به سټارټ د کلیپ بورډ نه علمه او فول ډیټیل سره به انشاءالله دا تاسو ته 1 by 1 زه وایم. کلیپ بورډ ګروپ کې ما سره اول کمانډ کټ دی، دویم را سره کاپی دی. کټ شارټ کټ کنټرول پلس ایکس دی، تاسو ته معلومات دی. کاپی شارټ کټ کنټرول پلس سی دی. پیسټ شارټ کټ کنټرول پلس وی دی. همدغه شان فارمټ پینټر دی کې نیو کمانډ راغلی دی. فارمټ پینټر کنټرول شیفټ سی شارټ کټ دی. کله چې ته یو فارمټ کاپی کوي، کله چې ته پیسټ کوي په یو ټیکسټ باندې کنټرول شیفټ وی به پریس کې دی. نیو کمانډز دی، نیو فیچر دی. صحیح ده. زه راځم هلته از ایکول ټو رینډ لیکمه. ډاټ اولډ مې ورته ولیکو، انټر. کټ او کاپي کار نه کوي. ولې کار نه کوي؟ ځکه چې ما څه انتخاب کړي نه دي. صحیح ده که نه؟ لکه زه رالم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دغه ما ته سلیکشن وکړه. دا چې کله ما سلیکشن وکړو نو ما ته کټ او کاپي کار وکړو. زه ورته وایم فار ایگزامپل دغه پیراګراف ما ته کټ کله دی څخه ګوره قینچي نشان یې هم ورته ورکړی دی. زه به کټ باندې کلیک کوم. چې څرنګه مې کټ باندې کلیک کړ اټومیټیکلي هغه پیراګراف کټ شو. کوم ځای کې دې پکار دی هملته به ته کلیک وکړي. صحیح ده. او زه یم فار ایگزامپل دا راته پیسټ کا دی باکس باندې به کلیک کړي، تا ته به اټومیټیکلي هغه دلته پیسټ شي. کنټرول زیډ پریس کوم. کنټرول زیډ مطلب انډو. صحیح ده. کنټرول زیډ مې بیا پریس کړ، بیا مې پریس کړ، بیا مې پریس کړ. صحیح شو. کنټرول زیډ مطلب انډو. دا مې مخکې هم زده کړي دي په ورډ پیډ پروګرام کې. صحیح شو. همدغه شان بل کمانډ ما سره کاپی دی. کاپی مطلب زم چې فار ایگزامپل دغه لیکل دی ماته دلته هم پاتې شي، بل ځای کې مې هم پکار دی. یو ډوپلیکیټ مې پکار دی. کاپی باندې به تاسو کلیک کړئ اټومیټیکلی هغه لیکل کاپی شو. کوم ځای کې دې پکار دی؟ زم فار ایگزامپل دلته مې پکار دی، انټر به پریس کړئ. صحیح شو. لاندې به راشي. که زم فار ایگزامپل د کیبورډ په تھرو باندې راته پیسټ کړه، کنټرول وی به پریس کړئ. او که زم نه داسې راته مه پیسټ کوه، باکس باندې به کلیک کړئ اټومیټیکلی به تاسو ته دې ځای کې پیسټ شي. بله خبره ما سره په دې ځای کې فارمټ پینټر ده. فارمټ پینټر مطلب دا دی چې فار ایگزامپل تاسو رالی دغه یو پیراګراف ته تاسو سټایل ډیزاین هم ورته ورکړو. فار ایگزامپل دغه ته تاسو دغه ډیزاین هم ورته ورکړو او دا م ورته رنګ ورکړو. زه یم فار ایگزامپل همدغه رنګ همدغه لیکل زما په کار شو، په دغه نورو پیراګرافونو باندې هم اپلای کومه. تاسو به همدغه باندې ودرېږئ یا به انتخاب ورته وکئ. فارمټ پینټر باندې به تاسو سمپل کلیک وکئ. چې کله موږ فارمټ پینټر باندې کلیک وکړو نو اوس چې کله تاسو په کوم یو ټیکس باندې دغه بروش اپلای کوئ او ورباندې ډرګ یې کوئ نو اټومیټیکلي به هماغه په دې باندې اپلای شي. زه یم فار ایگزامپل کویک باندې اپلای کومه نو کویک به تاسو داسې انتخاب ورته وکئ اټومیټیکلي به دې باندې هغه لیکل اپلای شي، هغه ډیزاین به دې باندې اپلای شي. یا زه یم فار ایگزامپل دوباره مې هم پکار دی، بار بار مې پکار دی. دا خو یو ځل وشو او اوس دوباره نه کیږي. تاسو هماغه لیکل باندې ودرېږئ یا به انتخاب کې یا به سمپل ورباندې موز ودروئ او فارورډ پرنټر باندې به ډبل کلیک وکړئ. چې کله مو باندې ډبل کلیک کړئ نو اوس تاسو کولی شئ چې اټومیټیکلي 2 ځل 3 ځل 4 ځل هم ته دا استعمال کړي. دغه شان به 1 by 1 په دې باندې اپلای کیږي. هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست. اوس زه غواړم چې دغه فارمټ پرنټر دې راته ختم شي. اسکیپ به پریس کړئ کیبورډ څخه. صحیح شوه. کله مو چې اسکیپ پریس کړئ اټومیټیکلي به دغه بروش هم ختم شي. یا فار ایگزامپل فارمټ پرنټر باندې دوباره کلیک وکړئ نو اټومیټیکلي به دې څخه هغه بروش ختم شي او هغه فارمټ پرنټر کار به خلاص شي. صحیح ده که نه؟ له دې څخه وروسته ما سره بل کمانډ څه شی دی؟ پیسټ دی. پیسټ کې ما سره دغه 3 خبرې دي او پیسټ سپیشل را سره دی. ګوره زه رالم دغه لیکل ما انتخاب کړه، دا مې بولډ کړه، دا مې ایټالیک کړه او همدارنګه دغه ډیزاین مې ورته ورکړی دی. دا لیکل ما دې څخه کاپي کړه، دلته ودرېدم. صحیح شو که نه؟ زه ورته یم فار ایگزامپل دا مې انتخاب کړه کیپ سورس فارمیټینګ، یعنې څرنګه چې د هغې فارمیټینګ دی، څرنګه چې د هغې ډیزاین دی هماغه ډیزاین ما ته په دې باندې اپلای کړه. مرج فارمیټینګ مطلب دا دی چې دغه فارمیټینګ راته په دې کې مرج کړه چې هغه کوم ډیزاین د هغې هغه ډیزاین راته ختم کړه. صرف ټکس دې پکار دی، ټکس اونلی ورته ورته ته به اټومیټیکلي صرف ټکس ورته راولي. صرف ټکس یې ما ته په دې ځای کې راوستو. همدغه شان که تاسو بیا هم په دې باندې نه پوه شوي یاست، تاسو هیلپ ته راشئ، هیلپ باندې کلیک کړئ.
کله مو چې په هیلپ باندې کلیک کړئ ځکه چې دا کوم لیکل دي دا کنټرول A تاسو کیبورډ څخه پریس کړئ کنټرول C پریس کړئ کنټرول A سلیکټ آل کنټرول C کاپی اوس تاسو راشي دې ځای ته وینورډ ته راشئ چې کله چې تاسو وینورډ ته راغلی دلته به ودرېږئ دې ځای کې ضرورت وي فرضاً کیپ سورس فارمیټینګ څنګه چې د هغه ډیزاین هماغه راته پرېږده مرج فارمیټینګ دغسې راته کا صرف ټکس راته پرېږده ټکس ورته صرف پرېږده داسې ورته وګورئ لږ دې ته صحیح شو که نه دې ته ګورئ صرف ټکس راته پرېږده داسې راته راکړه داسې راته راکړه دغه درې خبرې ما سره په دې ځای کې موجود دي صحیح شو که نه همدغه شان که زه فار ایگزامپل راشم یو شیپ راولم انسرټ ټیب ته رالم دا شیپ ما راوست فار ایگزامپل زه رالم دغه شیپ ما کاپي کړ اوس که زه راشم نو ګوره ما سره د څه لیکلي دي ما ته څه چې کیپ سورس فارمیټینګ یعنې خپل ډیزاین راته راکړه یو تصویر په شکل یې راته راکړه ته کولی شي چې هغه خپل شیپ نه هم کاپي واخلي پیسټ یې کړي او همدارنګه ته کولی شي چې یو پکچر په شکل هم دا پیسټ کړي که تاسو پکچر په شکل واخیستو نو دې سره به هغه ټول خصوصیت د پکچر راغلی وي تاسو وګورئ پکچر که دا انتخاب کړو دې کې ډراوینګ ټولز دي او دې کې څه شی دي پکچر ټولز دي صحیح ده که نه همدغه شان زه راځم اوس نیکسټ کمان ما سره په دې کې څه شی دی پیسټ سپیشل دی پیسټ سپیشل ته زه راځم دا مې فار ایگزامپل ورته انتخاب کړو یعنې مې کاپي واخیستله دا مې څه کړو پیسټ سپیشل ته رالم پیسټ سپیشل کې ما سره څلور پنځه قسمونه دي تاسو ورته غوږ ونیسئ سورس چې کوم یو دی ډاکومنټ نمبر 1 دی مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ نمبر 1 صحیح شو مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ په شکل راته راوله تاسو کو په دې باندې کلیک کړئ کې به کولی شي چې آیکن په شکل هم ځان ته راولي دا ورته انتخاب کا دې کې ورته چینج آیکن والا کوم یو آیکن په شکل راوستل غواړئ دغه آیکن په شکل باندې څه نوم ورته ورکړئ فار ایگزامپل دا نوم ورته ورکړو اوکې اند دین اوکې ګوره هماغه شان راغی که راغی دې باندې به ډبل کلیک وکړي نو اتوماتیکلی به تا ته څه ولیکي ډاکومنټ اینډ ډاکومنټ 1 هماغه لیکل چې کوم ما کاپي کړه هغه راته په دغه باکس کې پراته دي او دلته موجود دي صحیح شو که نه که زه غواړم زیاتې کم زیاتولی هم شم کمې کم کمولی هم شم په همدغه ډاکومنټ کې صحیح ده که نه دا مې ډیلیټ کړو بیا زه رالم پیسټ سپیشل ته تیاره کاپي مې اخیستې ده فارمټډ ټیکسټ RTF ریچ ټیکسټ فارمټ زه هم فار ایگزامپل ورډ پیډ والا راته راوله یعنې څرنګه چې زه کنټرول V پریس کړم هماغه شان کار دا هم کوي دا مې اوکې کلیک کړو هماغه شان کار یې وکړه که ویې نه کړو کنټرول Z بیا زه رالم پیسټ سپیشل ته انفارمیټډ ټیکسټ مطلب بی ډیزاین یې لیکل راته راوله اوکې کلیک کا نوټ پیډ والا لیکل یې راته راوسته بی ډیزاین یې لیکل کنټرول Z بیا رالم پیسټ سپیشل ته پکچر په شکل کې راته راوله اوکې کلیک کا د یو پکچر په شکل کې راته راوستو دې کې زه کولی شم چې یو ډیزاین هم ورباندې اپلای کړم صحیح شو چې کوم ډیزاین ستاسو خوښوي هغه ډیزاین هم ورباندې تاسو اپلای کولی شئ او 1 by 1 ورباندې راوستلی شي صحیح ده که نه بیا رالم پیسټ سپیشل ته تیاره کاپي مې اخیستې ده HTML فارمیټ هایپرټیکس مارکاپ لینګویج فارمیټ صحیح ده که نه دا یو شکل دی دغه یو ډیزاین دی کنټرول Z بیا رالم پیسټ سپیشل ته دا انفارمیټډ او دا انفارمیټډ یو شان کار کوي اوکې مې کلیک کړو هماغه شان بي ډیزاین یې لیکل راته راغله هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست نیکسټ کمان ما سره څه شی دی پیسټ لینک کله کار کوي زه رالم کنټرول N نیو مې کلیک کړو هلته رالم از ایکول ټو رینټ صحیح شو همدغه لیکل ما څنګه چلو کړو دغه ته ما څه ډیزاین مې ورته ورکړو لیکل مې زیات کړه دا مې کاپي کړو مې چې څنګه کاپي کړې دلته زه ودرېدم پیسټ سپیشل ته رالم زه ورته یم چې دغه راته پیسټ لینک دا مې اوکې کلیک کړو دا او دا یو بل سره لینک دي څنګه لینک دي اتوماتیکلی به دې ته هم اپلای شي خو چې دې ته اپلای نه شو رایټ کلیک به تاسو وکړئ اپډیټ لینک باندې به کلیک کړئ چې کله مو اپډیټ لینک باندې کلیک کړئ نو اتوماتیکلی به دا اپلای شي ځکه چې دا فایل خو ما لا سیف کړی نه دی که نه کله چې تاسو دغه فایل سیف کړئ نو دې کې به هغه لینک اتوماتیکلی خپل اپډیټ کیږي یا چې فار ایگزامپل تاسو دغه فایل کلوز کړئ دوباره اوپن کوئ نو خپله به دغه لینک اپډیټ کیږي صحیح ده دا مونږ سره پیسټ لینک نیکسټ خبره ما سره په دې کې بله څه شی ده سیټ ډیفالټ پیسټ دا به تا آپشن ته بوځي آپشن خو لا موږ نه دي ویلي تاسو ته موږ ویلي چې دا آپشن به انشاءالله د ورډ کلاس په لاست کې وایو نیکسټ کمان ما سره څه شی دی ډایلګ باکس لانچر باندې زه کلیک کوم دې ته وایي کلیپ بورډ کلیر آل مې واخیسته هر څه مې کلیر د کلیپ بورډ کې ما سره ټولې هغه کاپیانې او کټ راځي چې کوم موږ په دغه ډاکومنټ کې کاپي کړي وي یا مو کټ کړي وي فار ایگزامپل تاسو یو شیپ کاپي کوئ کلیپ بورډ ته راشي ټیکس کاپي کوئ کلیپ بورډ ته راشي شیپ کټ کوئ کلیپ بورډ ته راشي پکچر کټ کوئ کلیپ بورډ ته راشي ټولو مجموعه دې ځای کې راځي خو یاد ساتئ چې په دې کې 40 پورې
کمانډز جمع کیږي 40 نه زیات نه جمع کیږي 25 چې کله ته کاپی کی هغه دی په سر باندې راشي هغه لاست والا چې کوم اولډي هغه ختم شي 25 ځای ونیسي بل چې ته راولې هغه اولډ ختم شي هغه نوی ځای ونیسي صحیح ده کنه همدغه شان زه راځم تاسو ته پروف ښیم کنټرول سی مې کلیک کړ اتوماتیکلی ماته دا معلومات راغله دا مې فار ایگزامپل انتخاب کړ کنټرول سی دویم نمبر ماته کاپی شو یا زه فار ایگزامپل رالم دغه شیپ مې راوسته دا مې کنټرول سی پریس کړ اتوماتیکلی ماته دا یو راغی دا مې فار ایگزامپل انتخاب کړ کنټرول ایکس مې پریس کړ اتوماتیکلی ماته څنګه شو دا مراته را کاپی شو دومره زم فار ایگزامپل انتخاب کړ کنټرول سی مې پریس کړ اتوماتیکلی څنګه شو 1 by 1 دي کې ماته جمع کیږي که زم فار ایگزامپل 1 by 1 پیسټ کما کنټرول ان مې پریس کړ صحیح شو نیو ډاکومنت ته رالم دې ځکه مې پکار شو کوم شیپ دی پکار دی کوم لیکل دی پکار دی او ماغه باندې به د سیټ باندې به کلیک کې پیسټ واخلي صحیح شو درالم فار ایگزامپل زه تم چې دغه مې پکار شو د سیټ باندې کلیک کا پیسټ والا تاسو اتوماتیکلی پیسټ یا هم دغه شان په دې آیکن باندې کلیک کا صحیح ده کنه په دغه لیکلو باندې کلیک کا اتوماتیکلی به تاسو هغه لیکل هم پیسټ یا زم فار ایگزامپل دا ټول لیکل راته 1 by 1 ټول راته پیسټ کا پیسټ آل باندې به تاسو کلیک کی ټول برته پیسټ کی ټول راته کلیر کا کلیر آل باندې به کلیک کی هر سیر ته کلیر کا صحیح ده کنه همدغه شان دي کې ما سره آپشنز دي آپشن کې را سره 15 خبرې دي دغه باید زر تر زر زده کو تر څو ویډیو اوږده نشي کنټرول ډبلیو کلوز کنټرول ډبلیو ښه ګوره زه رالم از ایکول ټو رینډ مې ولیکو صحیح شو کلیپ بورډ ته رالم دې کې ما سره نمبر فرست آپشن څه شی دی شو آفیس کلیپ بورډ اتوماتیکلی دلته که زه چې کو لګوم او دا زه فار ایگزامپل کلوز کوم ځکه فار ایگزامپل دا کاپي واخلم بیا لاندې رالم دا مې انتخاب کو دویمه کاپي والم چې کله زه دویمه کاپي اخلم د موس په ترو باندې نو اتوماتیکلی ماته کلیپ بورډ شو کیږي دې ته شی وایي شو آفیس کلیپ بورډ اتوماتیکلی دویم آپشن د پاره به اول آپشن نه کلیک کیسته کی دویم آپشن خپل انتخاب شوی دی شو آفیس کلیپ بورډ وین کنټرول سی پریس ټوایس کله چې زه کنټرول سی 2 ځل پریس کما نو اتوماتیکلی به ماته خپل آفیس کلیپ بورډ شو کیږي ګوره ما انتخاب کو کنټرول سی نو اتوماتیکلی شو کو نه شو دې ته شی وایي شو آفیس کلیپ بورډ وین کنټرول سی پریس ټوایس third option څه شی دی collect without showing office clipboard که زه فار ایگزامپل دې کې چې کونه لګوم او زه دا کلوز کم دا مې فار ایگزامپل ورته انتخاب کړی نه مې کنټرول سی کاپی واغېستله دا مې فار ایگزامپل انتخاب کړ کنټرول سی and کنټرول سی ما تقریبا شپږ کاپیانې واغېستلې مختلف قسمه ټکسونه خدا به ماته یو ټکس جمع شوی وي لاس کې چې کومه کاپی ما واغېستله اماغه به ماته جمع شوی ځکه چې کله آفیس کلیپ بورډ نشو کیږي نو دا ته 1 کلیکټ کوي خو چې کله آفیس کلیپ بورډ شو کیږي داسې شو وي ته چې څومره کاپیانې لکه فار ایگزامپل کنټرول سی دا ما واغې دی راته جمع کو کنټرول سی دی راته جمع کو کنټرول سی دی راته جمع کو دی راته جمع کو دی راته جمع کو صحیح شو او دی راته جمع کو څومره ډېرې ماته جمع کو ځکه چې آفیس کلیپ بورډ شو کیږي زم کله چې نه شو کیږي هم دغه شان جمع ماته کوه نو ته بس ورته والې collect without showing office clipboard یعنی office clipboard چې کله ما داسې کلوز هم که داسې مې کو نو اوس چې زه څومره کاپیانې اخلم ما ته خپله جمع کوه تاسو ورته ګورئ یو دانه مې واخیسته دوه مې جمع کو 3 4 5 او شپږ تاسو راشئ څو ګورئ 1 2 3 4 5 6 ور شپږ دانې جمع دي که جمع نه دي ولې جمع دي ځکه collect without showing office clipboard کې چک لګېدلی دی بل کمانډ څه شی دی ما سره شو آفیس کلیپ بورډ آیکن آن ټاسک بار کې د ماته کلیپ بورډ آیکن شو کیږي صحیح شو کنه څه مطلب شو لکه تاسو ته وګورئ this is called clipboard icon دې ته وایي کلیپ بورډ آیکن دا موږ سره په ټاسک بار کې شو کیږي زم دا د ماته نه شو کیږي نو ته به دې نه کلیک کیسته کې صحیح شو اوس که ته وګورئ نو تاسو ته به هغه نه شو کیږي هغه به هایډ شوي نیکسٹ کمانډ څه شی دی ما سره شو سټیټس نیئر ټاسک بار وین کاپینګ کله چې زه کاپي اخلم نو اتوماتیکلی به ماته دلته سټیټس شو کیږي چې یو جمع شو دوه جمع شو درې جمع شو پنځه جمع شو صحیح شو دا چې زه کله کلوز هم کوم ګوره تاسو ورته وګورئ کنټرول سی ما واغېسته ګورئ 1 of 24 کلیپ بورډ آیټم کلیکټډ یو دانه جمع شو تاسو اوس وګورئ کنټرول سی مې پریس کړ ګوره څه درته ولیکو 2 of 24 ګوره ورته کنټرول سی 3 of 24 کنټرول سی 4 of 24 دغه ډسکرپشن دی نه د پکار دغه معلومات دی نه دی پکار دی نه بکلی کیسه کی صحیح شو کنه
دغه ما سره فول انفارمیشن about clipboard group هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره clipboard group